السلام علیکم ګرانو دوستانو ډیری کسان زما څخه دا پوښتنه کوي دا ویډیوګانې چې ته جوړوي دا په کوم پروګرام کې جوړوي او څنګه یې جوړوي نن به زه تاسو ته همدغه پروګرامونه معرفي کړم کوم چې زه ویډیوګانې کې جوړوم او دا چې څنګه په دې کې ویډیوګانې جوړوم ټوله طریقه به تاسو ته در وښیم دوستانو یو پروګرام دی د کټ کپ په نامه تاسو به د ما د موبایل په سکرین باندې وینئ که تاسو سره نه وي نو تاسو کولی شئ چې پلی سټور ته لاړ شئ او را ډاونلود یې کړئ پلی سټور کې به کپ کټ ولیکئ کپ کټ کله مو چې دا ولیکلو په دې به کلیک وکړئ د ما خو تیاره ډاونلود شوی یوازې اپډیټ کولو ته اړتیا ده تاسو بلته انسټال نمیشته وي تاسو به دا انسټال ووهئ کله مو چې انسټال ووهلو انسټال شو 100% شو بیا به د خپل موبایل سکرین ته راشئ دلته به تاسو همدغه برنامه را خلاصه کړئ د کپ کټ په نامه اوس به دلته تاسو کپ کټ کله مو چې کپ کټ را خلاص کو دلته به تاسو د ټول نه د مخه چې غواړئ یوه ویډیو را واچوئ هغه جوړه کړئ دلته نیو پروجیکټ باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په دې نیو پروجیکټ باندې کلیک وکړو تاسو د موبایل ګالري ته بیایئ د موبایل د ګالري نه به یوه ویډیو را واخلئ هره ویډیو چې تاسو غواړئ زه مثلا دغه ویډیو د احمد ضیا زوی مې را اخلم کله مو چې دا ویډیو را واخیسته تاسو د لاندې آپشنونه وینئ ایډیټ دی اډیو ده ټیکسټ دی اورلی دی افیکټ دی ریشیو دی دا ټول هغه دې خواته نور هم فلټرونه هم شته دي تاسو ته ټول دانه دانه شات تشریح نه کوم هغه کوم شیان چې مهم دي هغه به تاسو ته تشریح کوم د لاندې په دې کونج کې تاسو ایډیټ وینئ زه به یوه کرښه هم درته پرې راکش کړم په نورو به یې کرښه نه راکش کوم په نوبت یې وایم تاسو ورته ګورئ دا ایډیټ باندې به کلیک وکړو کله مو چې په دې ایډیټ کلیک وکړو دلته په اول سر کې بیا تاسو وینئ سپلیټ لیکلی دي دلته بیا یوه دایره پرې راکش کوم چې تاسو یې ووینئ نورو باندې دایره نه راکش کوم تاسو باید دلته متوجه شئ چې د ما خبره په کومه موضوع کې ده په کوم ځای کې ده تاسو په ویډیو کې یو ځای مثلا انتخابوئ مثلا دغه ځای انتخابوئ د ویډیو غواړئ دا ویډیو هم دلته نیمه کوئ یعنی دا سپلیټ چاک ته وایي تاسو غواړئ په دغه ځای کې یو چاک رامنځته کړئ دا ځای نیم کړئ کله چې غواړئ چې نیم کړئ همدغه سپلیټ ووایئ دا د سپلیټ مې ووالو دغه ویډیو چې ده دا په مابین نیمه شوه یعنی دوې ټوټې شوه په اصطلاح دا ډېر شیانو ته په درد خوري کولی شئ په دغه ویډیو کې علیحده ایډیټ راولئ علیحده تغییرات کې راولئ په دغه خوا کې علیحده تغییرات راولئ علیحده رنګ کې راولئ سپیډ یې زیات کړئ سلو موشن یې کړئ یعنې ورو یې کړئ او بل دا چې په دې مابین کې تاسو که غواړئ یوه ویډیو اضافه کړئ یا یو عکس اضافه کړئ دې ته په درد خوري کله تاسو غواړئ چې یو ځای په دې ویډیو کې را نشي هغه قطع کړئ تاسو کولی شئ داسې ویډیو راولئ په دې ځای باندې بیا پلیټ ووهئ نو دغه تاسو چې وینئ دغه لنډه ویډیو که دا تاسو اوس دلته د لاندې ډیلیټ ووهئ دا به ډیلیټ شي ځکه تاسو نه خوښېږي چې تاسو په ویډیو کې دغه ځای راشي نو په دې خاطر دلته به د سپلیټ نه ډېره استفاده کوئ په هماغه ځای باندې چې تاسو نه غواړئ چې هغه کې راشي په هغه ځای به سپلیټ ووایئ بیا به لږ مخته لاړ شي بیا به سپلیټ ووهئ بیا به دلته د لاندې ډیلیټ ووایئ خو زه دلته د پاس بیرته انډ ووهم یعنې نه غواړم زه خو اوس تاسو ته همداسې درښه یم دا و د سپلیټ او د سپلیټ د څنګ سره تاسو سپیډ وینئ سپیډ ډېر مهم دی خلک ډېره ګټه ترېنه اخلي په سپیډ کې یوه ویډیو تیزیږي یوه ویډیو ورو کېږي تاسو به ویډیوګانې لیدلې وي چې ډېر ورو حرکت یو څوک کوي نو هغه په دلته سپیډ ته راځئ سپیډ مو چې کله وکېږو په سپیډ کې به په دغه نارمل باندې کلیک وکړئ دغه دایره که دې خواته کش کړئ دې خواته حرکت ورکړئ نو د ویډیو سپیډ به زیات شي او که دې خواته حرکت وکړئ سپیډ به کم شي نو موږ غواړو چې سپیډ کم شي دایره مې دې خواته کش کړه د لاندې ټیک مارک وکېکوم اوس تاسو وګورئ چې د سرعت به څومره کم شوی وي تاسو ګورئ څومره ښایسته څومره یو ښایسته حرکت یې ورکړلو دې ته سلو موشن وي سلو موشن اوس بیا ایډیټ ته ورځو په ایډیټ کې دلته انیمیشن تاسو وینئ انیمیشن په انیمیشن چې کلیک وکړئ تاسو به دلته که غواړئ ویډیو ته یا خپل عکس ته دغه رقم د لاندې عکسونه حرکات تاسو وینئ که دا رقم حرکات تاسو ورکوئ په دې پاس ځای کې تاسو وینئ ان اوټ کامبو نوشته یعنې په دې کې هر یو انتخابولی شئ
که غواړئ په دې کې اوس فرض که دغه دریم حرکت زه غواړم انتخاب کړم، بیا به د لاندې ټیک مار انتخابوم. زه به یې دې ور سپیډ کم کړم چې هر څه سم معلوم شي. سپیډ خو تاسو ته معلوم شو چې سپیډ په دغه ځای باندې کمیږي. سپیډ به خپل عادي حالت ته راولم، نارمل 0.1. اوس په همغه انیمیشن ته ورشم. په انیمیشن کې به زه دغه دریم انتخاب کړم. تاسو وګورئ ویډیو ته څه رقم یو حرکت ورکړو، دغسې یو حرکت ویډیو ته ورکوي. په دې پسې بیا به ایډیټ ته ورشو. سټایل دی، سټایل ډېر مهم دی او سټایل په عکس کې کار کوي. که دلته تاسو غواړئ یو عکس ور اضافه کړئ یا ټوله ویډیو تاسو غواړئ د عکسونو ډکه کړئ، هلته عکسونه انتخاب کړئ، بیخي ویډیو را ونه اچوئ، عکسونه هم جوړولی شئ. یا غواړئ د ویډیو په مابین کې دلته یو عکس اضافه کړئ، یو عکس به زه دلته کوم داسې عکس اضافه کړو. زه د خپل عکس اضافه کوم. اوس دلته بیا ایډیټ ته ورځم، د سټایل اوکې کوم. سټایل مې چې اوکې کړو دلته مختلف حرکات راځي، مختلف شکلونه راځي. فرض کړه زه دغه د مابین شکل انتخابوم، غواړم چې د ما تصویر هم همداسې شي. د ما نت لږ څه ضعیفه دی. تاسو وینئ چې د ما عکس هم هغسې حرکت وکړلو لکه د وخته، دغسې یو شکل ځان ته اختیار کړو. یو وارې بیا سر کوم، تاسو ورته ګورئ څومره ښایسته. بیا ایډیټ ته راځو. په ایډیټ کې دلته د سټایل د څنګ سره ډیلیټ دی، یعنی تاسو که غواړئ یو ځای ډیلیټ کړئ. زه غواړم دغه عکس ډیلیټ کړم. په عکس به اول کلیک کوئ، بیا به د لاندې راځئ ډیلیټ به وهئ، یعنی دا ډیلیټ شو. دلته نور والیم دی، غواړئ د یوې ویډیو هغه اواز چې دی یا ساوند دی، موزیک دی، هغه کولی شئ لوړ کړئ یا ټیټ کړئ. دې نه هم ډېر کار اخیستل کېږي. او بل ایډیټ، دغه ایډیټ که تاسو وینئ که په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته کراپ باندې کلیک وکړئ، نو تاسو به د خپله ویډیو چې هر کوم ځای وغواړئ هغومره به تاسو کولی شئ هغه نیمه کړئ. زه اوس دومره غواړم دا ویډیو نیمه شي. څه وګورئ د ما ویډیو نیمه شوه. په مغه ځای باندې چې ما کلیک کړی و په دغه ویډیو باندې همدغه ویډیو نیمه شوه. که موږ په دې بله ویډیو باندې کلیک وکړو، موږ به د سره ورځو مغه ځای ته، بیا به هغه هم نیمه وو. خو دا اوس فعلا دومره موږ ته په درد نه خوري. زه بلته انډ ووهم. بل په ایډیټ کې والیم خلاص شو، ایډیټ هم خلاص شو. دلته فلتر، فلتر چې تاسو وینئ دا فلتر هم ډېر مهم دی. په یوه ویډیو کې تاسو غواړئ چې فلتر یا بل رنګ ورکړئ، تاسو ګورئ اوس تاسو ته معلومیږي. زه غواړم په دې کې دغه دریم آپشن انتخاب کړم. تاسو ګورئ ویډیو ته بل رقم رنګ ورکوي. یا غواړئ چې دغه رقم رنګ ورکړئ، دا رنګ ورکړئ، یا مختلف رنګونه شته دي، یا د فلمو په شان رنګونه ورکړئ لکه دغه. تاسو ګورئ زه اکثره وخت دغه نه استفاده کوم. په ایډیټ کې نور داسې څه پاتې نه دي چې هغه ډېر مهم وي. تاسو خپله په دې ځایو کې ګوتې ووهئ، په دې ځایو کې هر یو باندې موبایل هم نه خرابېږي، پروګرام نه خرابېږي، ډېر څه به مو زده شي. دلته که تاسو ته دانه دانه ټول تشریح کړم نو په دې کې نه ډېره ویډیو به اوږده شي. اوس دلته هغه په اول ځل چې پروګرام ته راغلو په مغه سر کې تاسو ته مې ایډیټ تشریح کړو. اوس د ایډیټ د څنګ سره اډیو دی. تاسو به په دې اډیو باندې، په دې اډیو مې یوه سره کرښه درته یو دغه دایره درته پرې راکش کوم چې درته معلوم شي. اوس د موږ درس په دې اډیو کې شو. کله مو چې اډیو باندې کلیک وکړو، دلته تاسو وینئ ساوند لیکلي. په ساوند باندې مو چې کلیک وکړلو، یعنی تاسو هغه دلخوا موزیک یا ترانه هر څه چې وي هغه به تاسو ته دلته راشي، سرچ به کوئ. فرض که زه دغه ترانه غواړم چې دې سره یو ځای شي، ډېره به یې اوږدوم نه. دغه تاسو ولیدل څومره ښایسته یو ترانه ورسره راغله. نو په دې ساوند به بیا کلیک وکړئ.
ساوند خو خلاص شو. په دې ساوند څنګه سره افیکټ دی. افیکټ بیا هغه ساوندونه دي چې په خپله په دې برنامه کې شته دي. دا اولنی ساوند خو ما د خپلې هغه نه راواخیستلو، د خپل فایل نه راواخیستو، خپل موبایل کې مو. دا دوهم افیکټ چې دی دا په خپله په همدغه کپ کټ پروګرام کې دي. په دې کې مختلف اوازونه دي، مختلفې خنداګانې دي. مثلا دلته په دې ځای کې فایټ ووهئ، د جنګو هغه صحنې دي چې څنګه تاسو یو ګوره دا د تورې ګزارو د سلا د ټوپک غږ وي، ځینې وخت د بوکس غږ وي. توضیح پیدا کړم. نو دغه غږونه تاسو ورسره اضافه کولی شئ. دغه هم ډېر خلک خوښوي، نو تاسو کولی شئ دغه هم انتخاب کړئ. په اډیو کې ساوند خلاص شو، افیکټ خلاص شو، اکستراکټډ پاتې شو. اکستراکټډ باندې چې کلیک وکړئ، د تاسو سره چې کوم ساوند نشته وي او غواړئ د کومې بلې ویډیو نه ساوند راواخلئ، نو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ. ټوله ویډیو به نه رااخیستل کېږي، یوازې هغه اواز یا هغه موزیک به یې رااخیستل کېږي. فرض کړه زه دې نه د دغه ویډیو مې موزیک یې رااخلم. دغه اولنی موزیک ډیلیټوم یو ځل چې دغه تاسو ته معلوم شي. د همغه ویډیو یوازې دلته ترانه یې دلته راغله. تاسو هم همداسې کولی شئ. اکستراکټډ هم خلاص شو. ریکارډ مهم دی. په ریکارډ کې تاسو کولی شئ کله چې په ریکارډ باندې کلیک وکړئ او دغه علامه د ریکارډ تاسو کلکه ونیسئ، نو دلته به تاسو خپل غږ د دې سره ثبت کړئ. غواړئ خپله غږېدا ثبت کړئ. اوس ته ګورئ ما خپله غږېدا ثبت کړه. دا بېرته سر کوم. ما خپله غږېدا ثبت کړه. تاسو وګورئ چې د ما غږ ثبت دی که نه. نو دلته به تاسو خپل غږ د دې سره وینئ. دا د ما غږ دلته ثبت شو. تاسو هم په دې شکل کولی شئ. دا و د اډیو. بل په اډیو پسې ټکس دی. په ټکس باندې چې کلیک وکړئ، دلته به تاسو چې هر څه وغواړئ لیکلی شئ. د ویډیو په اړه غږیږئ. خو دلته نه پوهېږم د ما موبایل کې مشکل دی، اپلیکیشن کې مشکل دی، پښتو لیکنه سمه نه کوي. نو په دې خاطر ما تاسو ته بل پروګرام انتخاب کړی. په لږ وروسته به تاسو ته هغه هم تشریح کړم چې څنګه لیکنه پکې کېږي. دلته اوس مهم بل شی دی، اوورلی دی. تاسو ته اوورلی وینئ. په د اوورلی چې کلیک وکړئ، کله چې تاسو غواړئ یوه بله ویډیو راواچوئ، دا ویډیو ده که عکس ده؟ خو عکس دی. ویډیو ته به لاړ شئ، یوه ویډیو رااچوئ. زه د اقبال یوه ویډیو رااچوم. په دې ویډیو باندې تاسو کولی شئ کوچنۍ یې کړئ، غټه یې کړئ، هر چېرته غواړئ مهلته یې کېږدئ. که غواړئ چې د بلې ویډیو غږ راشي، په دې باندې به کلیک وکړئ. د اقبال په ویډیو باندې دلته به اواز ټیټ کړئ. د به هېڅ اواز نه وي، دا به ګونګی، یوازې به د بل ویډیو اواز شته وي. دا شو اوورلی. په اوورلی کې بل څه هم کېږي دوستانو. که تاسو کومه لوګو لرئ، یو څه لرئ، هغه راواخلئ. د مثال لوګو خو د تصویر په شکل وي. زه دا خپل تصویر اخلم. دا یوه لوګو ده. فرض کړه داسې کوچنی کوم، د ویډیو په دې کونج کې یې ږدم. دا یوه لوګو شوه. که تاسو غواړئ چې دا د ویډیو تر اخره سره پورې راشي، نو دغلته دغه عکس چې دی د ما په دې باندې به کلیک وکړئ. عکس یا لوګو په دې به کلیک وکړئ، تر اخره پورې به کش کړئ. تر همغه ځایه پورې به په ویډیو کې دا هم ورسره روانه وي. اوورلی ډېره مهمه وه. اوورلی مو تاسو تشریح کړه، خدای دې وکړي چې زده مو وي. او بل افیکټ هم ځینې تغییرات په ویډیوګانو. دلته تاسو وینئ ویډیو افیکټ لیکلي. په ویډیو افیکټ چې کلیک وکړئ، ګران دوستانو دا هر څه ځینې شیان په انټرنیټ کې راخلاصېږي. اوس د ما انټرنیټ خلاص دی، تاسو هم خپل انټرنیټ خلاص پرېږدئ، ځینې تغییرات کې راوستلی شئ. ځینې شیان په انټرنیټ کې پراته دي، دا هم په انټرنیټ کې پراته دي. فرض کړه زه دغه یو افیکټ رااخلم د تصویر، غواړم د ما ویډیو هم همداسې لرزش وکړي. تاسو ورته ګورئ، ویډیو مې هم همداسې لرزش کوي. نور افیکټونه هم شته، ډېر خوندور دي. تاسو کولی شئ که وګورئ. بل ریشو په نامه دی. د افیکټ د څنګ سره تاسو ریشو وینئ. په دې ریشو چې کلیک وکړئ، دلته به تاسو ته راشي. اول ځل فټ دی، دوهم ټیک ټاک دی. دا ویډیو تاسو څه دپاره جوړوئ؟ فرض کړئ زه یې ټیک ټاک دپاره جوړوم، خو تاسو په دې ټیک ټاک کلیک وکړئ، دا ویډیو به د ټیک ټاک په اندازه برابره شي. دا بل دی انسټاګرام، او دا بل د یوټیوب. اکثره ویډیوګانو خلک د یوټیوب دپاره جوړوي، نو دا یوټیوب به کلیک کوئ، ډېره ښه به راځي، په همدغه اندازه به فټ راځي. خو که تاسو غواړئ چې نه د ما ویډیو چې دا څنګه ده همغومره دې راشي، بیا به دا فټ ووهئ. د اول سر کې دا فټ به ووهئ،
خپله ویډیو چې څنګه ده همغومره به راځي. په ریشو پسې فلټر دی. فلټر هم ډېر مهم دی. فلټر ما تاسو ته مخکې هم در ښکاره کړو چې کله غواړئ ویډیو ته هم یو بل شکل غونته ورکړئ، رنګ ورکړئ، رنګ یې تیز کړئ، کم کړئ، نو هر څه کولی شئ تاسو ورکړئ. ته ګوره دغه ته داسې رنګ ورکوئ، نو هر کوم رنګ که تاسو وغواړئ ورکولی شئ. نور شیان ټولو کې تاسو ګوتې وهئ، په خصوصا په دې ایډیټ کې ایډیټ ته به راشئ، په دې هر څه باندې کلیک وکړئ، خپله به درته معلومات وشي. هغه مهم شیان چې ډېر اړین وو هغه مې تاسو ته تشریح کړل. په دې هیله چې په پوه شوي به وئ. د هغه لیکنې چې اوس تاسو ته سوال پیدا کېږي، دا لیکنې چې زه د لاندې کوم د هرې غږېدا سره مې یا د ما واړه بچیان احمد ضیا یا آسیه چې غږېږي د لاندې یوه لیکنه ورسره کوم چې دی په ژبه خلک پوه شي. نو اوس به تاسو وایئ هغې ته سب ټایټل وایي، تاسو به وایئ د سب ټایټل څنګه لیکي. هغه به هم تاسو ته اوس در وښیم. هغه په بل پروګرام کې کېږي او بل پروګرام د انشاټ په نامه دی. په دې انشاټ کې زه اکثره وخت دغه لیکنه چې تاسو د لاندې ګورئ همدغه لیکنه په انشاټ پروګرام کې کوم. اوس که تاسو غواړئ چې سب ټایټل یعنی لیکنه په ښایسته شکل باندې ولیکل شي، هغه په انشاټ پروګرام کې کېږي. نه تنها چې لیکنه کېږي، لکه د کپ کټ نور تغیرات هم کې راوستلی شئ. تاسو دا انشاټ د ما د موبایل په سکرین وینئ، که تاسو سره نه وي نو تاسو کولی شئ چې همغسې پلی سټور ته ورشئ، را ډاونلود یې کړئ. چې کله هم ډاونلود کړو نو بیا به په انشاټ باندې کلیک وکړئ. په انشاټ هم چې کلیک وکړو کولی شئ اول ویډیو ده، فوټو دی، نور شیان دي چې په غواړئ ویډیو باندې تغیرات راولئ. په ویډیو به کلیک وکړئ، دلته به نیو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په نیو کلیک وکړو تاسو به یوه ویډیو راواچوئ. زه فرض کړه دغه ویډیو رااچوم، د احمد ضیا او آسیې ویډیو رااچوم. په دغه تاسو وینئ اوس احمد ضیا جان او آسیې جانې، دلته اوس ما وویل احمد ضیا جان او آسیې جانې. غواړم دغه دلته د لیکنې په بڼه هم دلته د لاندې ورسره ولیکل شي. زه به دلته تاسو وینئ په دې کې ډېر تغیرات راتللی شي. موزیک سټیکر دي، فلټرونه دي، دلته نور ډېر تغیرات کې راتللی شي. لکه کپ کټ ډېر ښه پروګرام دی دا هم، خو دلته به موږ تاسو اصلي هدف لیکنه وه. تاسو به په دې ټکس باندې کلیک وکړئ. دا ټي وینئ، په دې ټي به کلیک وکړئ. کله مو چې په ټي کلیک وکړو زه اوس دلته لیکم، ما وویلې ما وویل احمد ضیا جانه او آسیې جانې. زه به اوس دلته ولیکم احمد ضیا جانه او آسیې جانې. نو کله اوس غواړم دا هم ورسره وویل شي، دلته ورسره کېښودل شي احمد ضیا جانه. اوس تاسو کولی شئ د مغه غږېدا مطابق چې په کوم ځای کې تاسو دا خبر کړې ده، دا خپله لیکنه مغه ځای ته برابرولی شئ. په دې لیکنه باندې به کلیک وکړئ، د لاندې دا د ویډیو په سر کې وینئ، د لاندې ښکته دغه شنه لیکنه به دې خواته بوځئ. په مغه ځای کې چې تاسو غواړئ خبرې وکړئ، لیکنه به هم هغلته راشي. تاسو اوس ورته ګورئ احمد ضیا جانه او آسیې جانې، تاسو اتفاق او یووالی پېژنئ. تاسو اتفاق او یووالی پېژنئ. دلته بیا کولی شئ په ټکس باندې کلیک وکړئ، تاسو اتفاق او یووالی پېژنئ، هغه به هم دلته راولئ. تاسو کولی شئ په دې لیکنه باندې چې ما کړې ده په دې کې نور تغیرات هم راولئ، رنګونه یې برابر کړئ، ډېر داسې نور شکلونه دي. هر کوم شکل چې تاسو په کار وي، مختلف ډیزاینونه دي، مختلف رنګونه دي چې هر قسم تاسو په کار وي هغه رقم یې کولی شئ. دا و د موږ درس د دوو پروګرامو په اړه چې تاسو سوال کړی و، د ویډیوګانې څنګه جوړوي، په کوم پروګرام کې جوړوي. نو دغه دوه پروګرامونو باندې زه اکثره وخت خپلې ویډیوګانې جوړوم. نور پروګرامونه هم شته دي چې ضرورت پیدا شي په هغه کې هم جوړوم، خو تر اوسه ما ضرورت نه دی ورته پیدا شوی. بهترین اپلیکیشنونه دي کپ کټ په نامه او بل د انشاټ په نامه. هر ضرورت مو کې رفع کېږي، هر تغییرات کولی شئ کې راولئ. او په آخر کې د ما چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه د ما چینل نوی دی، او یو لایک هم ورکړئ تر څو چې ما ته معلوم شي چې تاسو دا ویډیو خوښه شوې ده. ډېره مننه. په لوی او بښونکي الله مو سپارم.